نوی کال خو خلق لیونی دی لیونی ژوند پرون ورځ تېره سوله قیامت ته ورنږدې سوې و مرګ ته ورنږدې سوې زکندن ته ورنږدې سوې و قبر ته ورنږدې سوې وروره تا ټکان کوې هوایي پیرنګونه کوې خوشحالۍ کوې نارې لږه درګه یعنی که د قرآن د رویه د حدیثو د رویه و دا سړي ته وګورې د الله او د رسول په کتاب کې تر دې بیا بل بېوقوفه سړی چې دی هغه نشته. اوس که یو سړی داسې سي ژوند یې 5 ورځې و د ده ژوند 6 ورځې سلو نو خوشحالي وکړه خندا وکړه میله وکړه ولاړ شه په پکنیکو باندې او که ستا ژوند کال تر بل کم سلو او بیا هم ته نارې وایې چغې وایې دې ته په اسلام کې بېوقوفه ویل کېږي دې ته په اسلام کې بې عقل ویل کېږي دې ته په اسلام کې د عقل خلاص چې دی هغه ویل کېږي په کار خدا و چې یا الله پرده یا الله پرده ژوند دې 100 کاله راکړی و 1 کال راڅخه کم سو ژوند دې 80 کاله راکړی و 1 کال راڅخه کم سو ژوند دې 80 کاله پسې ځه خو بس خبره دا د عزیزانو د الله رسول فرمایي داسې زمانه به راسي چې زما امت به د یهودو سره داسې یو شی سي لکه ولاړ سه بازار لره باټا لره سرویس لره 8 نمبره یا 42 نمبر بوټونه ته اخلي رسته و چپه دواړه 8 نمبر دي 8 یا 9 یا 42 دواړه سره کښېږ د څنګه یوه ذره فرق نه لري چې دا رسته تر چپه لږ غټ دی صحیح سو د الله رسول فرمایي زما امت او یهود به دغه رقم سره کښېږدي یوه ذره بې هم فرق نه وي یوه ذره حتی په یهودو کې به چا د مور سره بدکاري کړې وله سار بې یارانو ته کیسه چې دغه کوله زما په امت کې به هم داسې پیښې سي یو سړی د خپلې مور سره بدکاري وکړي سار خپلو یارانو ته وایي د خپلې میرې سره دا شی چې دی هغه وکړي دا الله رسول فرمایي دا زما امت به د یهودو سره 1000% دا خبره ما ورته نن په خپلو سترګو باندې وینم زموږ هر قدم د یهودو د نصاراو په نقش قدم دی غواړو الله او رسول صحیح سو غواړو الله او رسول نقش قدم مې د یهودو د نصارا دی دا خو نه یو سړی روان دی مشرق لره غواړي چې زه مغرب لره ورسېږم په 1000 کاله به هم ونه رسېږي غواړي الله او رسول نقش قدم دی یهودو نصارا دی په 1000 کاله به الله رب العزت د خپل رحمت مخ لا هم پتا باندې ونه ویني په دې وجه نوی کال روان دی په کار خدا و چې یا الله پرده اوس 2020 شروع کېږي یا الله نه د معلومه زه په دا کال مړ سم که به ژوندی په کم مړ کېږم یا الله ایمان مه راڅخه او که نه مرم یا الله په سلامتي را باندې تېر که بس دا خبره ده هسې که نه زموږ خو نو نوی کال خو زموږ د محرمه څه شروع کېږي خو چونکې د نصاراو د عیسایانو د انګریزانو د یهودو لاره ده 2020 موږ هم پر هغه لاره ورسره روان یانو بس